بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ او د خپل د فامیلونو ترڅنګ بیا هم ښه اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم د تاسو د کور ښوونکې زینب حمیدي د ریاضي مضمون پښتو ژبې کې د 3م ټولګي 5م لوست د تاسو په چوپړ کې دلته حاضره ده او د خپل د ننني لوست لپاره تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د تاسو د نننی لوست څه شی دی، موضوع د جمع په عملیه کې د لسدانهیزو له جوړولو څخه کار اخیستل. نو انشاءالله تاسو څنګه چې پوهیږئ د مونږ په هر درس په هر پړاو کې تاسو ته به د کتابچو، کتاب او د پنسلونو ډېره زښته زیاته اړتیا وي. نو تاسو یې کولی شئ چې خپل دغه ټول درسي مواد د مخکې د دې چې د تاسو درسونه شروع شي د ځانه سره یې ولرئ. آفرین، ډیر ښه. انشاءالله چې تاسو به ټول د خپل کتابونه، کتابچې او پنسلونه د ځانه سره لرئ. اوس څنګه چې تاسو د خپل د درس 18مه پاڼه، یعنې د خپل د ریاضي کتاب د 3م ټولګي 18مه پاڼه راواړوئ، نو تاسو به هلته یو نوی عنوان وګورئ. کوم عنوان؟ څنګه چې تاسو ته ویلي دي چې دریم فصل جمع. 5م لوست د جمع په عملیه کې د لسدانهیزو ګروپونو له جوړولو څخه کار اخیستل. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مونږ وویل چې مونږ تل د خپل په هر درس کې هدف یا موخه لرو، یعنې کله چې مونږ دغه درسونه لولو نو دا خو به هسې درسونه نه وي، یعنې که چیرته تاسو مکتبونو ته لاړ شئ د خپل د ښوونکو دپاره یا د خپل د درسونو دپاره هلته حاضر اوسئ، نو حتما د تاسو ښوونکي به هم همدغه درسونه تاسو ته در زده کوي او دا هغه درسونه دي چې د تاسو په کتاب کې، د تاسو په پلان کې د سال دا موجود دي. نو ګرانو زده کوونکو، د دې تر مخې چې مونږ د خپل د نن لوست پیل وکړو، راځئ چې مونږ وګورو چې د مونږ د نن لوست هدف څه شی دی او څنګه یې مونږ کولی شو چې دغه هدف ترلاسه کړو. څنګه چې مونږ ته ویلي دي، زده کوونکي وکړای شي د جمع عملیه د لسونو ګروپونو په جوړولو سره سرته ورسوي. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې لومړی تر دې چې مونږ د خپل د کتاب مثالونو ته مخه کړو، لومړی به مونږ څو مثالونه د خپل ځانه دلته کار کړو، تر څو تاسو ته زه وکولی شم چې په دغه د ننني لوست ښه هدف باندې دواړه سره یو ځای رسېدلی وشو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې د تاسو د نن لوست موضوع دی چې د لسدانهیزو ګروپونو د جوړولو څخه، یعنې د جمع عملیې ترسره کول. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مونږ لکه که چیرته مونږ دلته بیا هم مرۍ لرو، لوبیا لرو، تاسو نور هم ډېر داسې شیان اخیستلی شئ. تاسو د لرګیو ډیکې ځان سره کارولی شئ، څنګه چې زه دلته د ځانه سره لرم. یعنې دا هغه مواد دي چې په ډېره اسانۍ یې تاسو لاسته راوړلی شئ او بیا هم تاسو یې کولی شئ چې په همدغه درسي موادو باندې د خپل د نن لوست پیل وکړئ. ګرانو زده کوونکو، موږ سره دلته بیا هم مواد شته دي. که چیرته تاسو دغه مواد د ځانه سره نه لرئ، نو کولی شئ چې په ډېره هغه راحته موادونو د تاسو په کورنۍ کې اوس مهال موجوده وي، تاسو یې کارولی شئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه دلته بعضې مرۍ اخلم، لکه یو تعداد مرۍ را اخلمه. څنګه چې تاسو لیدلی شئ د ما په لاس کې څو مرۍ دي. راځئ چې حساب یې کړو. نو هیله ده چې تاسو هم د ما سره حسابوئ. آفرین. 1 2 3 4 5. ما سره څو مرۍ دي؟ 5. آفرین. بیا هم مونږ ویلي چې د جمع عملیه، نو مونږ هم دلته د جمع عملیه کاروو. بیا به هم زه یو تعداد مرۍ را اخلمه دلته. دغه تعداد باید چې حاصل یې د 10 څخه ډېر وي، لکه 1 2 3 4 5 6 7. څو مرۍ دي دلته ما سره؟ 1 2 3 4
پنځه شپږ اووه. آفرین، ډېر ښه. هیله ده چې تاسو یې هم همدا مهال په خپلو کتابچو کې د ما سره یو ځای دغه مثال کاروئ. څنګه چې تاسو تیر لوستونو کې لکه څو لوسته مخکې ولوستل چې مونږه جمع په دوه طریقو باندې کولی شو، په عمودي طریقه او په افقي طریقې باندې. اوس ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو ماته ویلی شئ چې د مونږه دغه د جمع عملیه په کوم صورت کې دی؟ آفرین، ډېر ښه. حتما تاسو به دا فکر کوئ چې دا په افقي شکل باندې دی دلته. نو ډېر ښه. راځئ چې اوس مونږه دغه د خپل د جمع عملیې د حل پیل وکړو. ګرانو زده کوونکو، ښه په غور سره یې وګورئ. څنګه چې تاسو ته دلته ویل شوي دي چې د جمع عملیې کې د لسیزو ګروپونو جوړول، یعنې موږ په خپل حاصل کې لومړی لسیزې ګروپونه جوړوو. یعنې که دغه لسیز ګروپونه یو دانه وي یا د یو نه هم لا زیات وي، نو هغه هیڅ توپیر نه لري. خو لومړی به موږ دلته د لسیزو ګروپونه جوړوو. بعد د هغې نه چې کوم هغه اعداد موږ ته دلته پاتې شي، نو هغه به موږ په جدا ډول سره دلته د یویزو په ګروپ په شکل باندې جوړولی شو. اوس راځئ چې موږ دغه شمېر وشمېرو. یعنې یو، دوه، درې، څلور، پنځه. نو د موږ څو مرې دي؟ پنځه. جمع یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. دلته هم یعنې پنځه جمع اووه مساوي د کوم عدد سره کیږي؟ که چیرته یې موږ په ساده ډول باندې ووایو چې پنځه جمع اووه مساوي په 12 دي، نو دا هم ډېره ښه دی. خو د موږ د عنوان په مطابق څنګه دغه حلولی شو؟ موږ وایو چې لومړی به موږ دلته د لسیزو ګروپ جوړوو، بیا هم د یویزو ګروپونه را جدا کوو. نو اوس راځئ چې ټولې سره وشمېرو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس، 12. نو د 12 که چیرته یې مونږ ووایو چې لومړی که چیرته مونږ د لسیزو ګروپ جوړ کړو، یعنې یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس. ډېر ښه. مونږ لومړی کوم ګروپ جوړ کړ؟ د لسیزو ګروپ مو جوړ کړ. لس. اوس دغه لس جمع مونږ د یویزو ګروپ جوړو. یعنې لومړی لسیز ګروپ مو دلته جوړ کړ. د مونږ دوهم د یویزو ګروپ راځي. ولې؟ ځکه چې لس جمع کوم عدد وي چې دې خواته مساوات او دا طرف مساوات دواړه سره برابر شي. یو، دوه. ګرانو زده کوونکو، اوس څنګه چې تاسو ګورئ ښي خواته او کیڼ خواته دواړه مساوات سره یو ځای دي، خو مونږ کیڼ خواته دلته څه کړي دي؟ په ساده توګه مو د خپله جمع لیکلې ده، خو ښي خواته مونږ څه کړي دي؟ آفرین، لومړی مو د لسیزو یو ګروپ جوړ کړی ده او بیا مو هم د یویزو. که اوس چیرته مونږ دغه دوه طرف ته مساوات، یعنې د دغې د مارکر ښي خواته مساوات هم حساب کړو او کیڼ خواته هم حساب کړو، نو باید چې دا مونږ ته یو مساوي عدد راوباسي. یعنې څنګه؟ اوس راځئ چې دا حساب کړو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس، 12. نو دلته څه کیږي؟ 12. راځئ چې دا خواته حساب کړو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس، 12. اوس مې ولیدل ګرانو زده کوونکو، په ساده توګه باندې هم مونږه دغه د خپل د جمع عملیه مخته یوړله او په د ګروپونو یا د لسیزو د ګروپونو په شکل باندې مو هم دغه عملیه مخته
ویوړله او په پای کې موږ ته یو ډول حاصل لاسته راغی. یعنې که چیرته موږ لومړی لسیز ګروپونه جدا کړو، یویزې جدا کړو، بیا هم د موږ په حاصل کې هیڅ توپیر نه راځي. او که چیرته موږ دغه خپل د جمع عملیه په ساده توګه سره مخ ته یوسو، نو دا هم هیڅ توپیر د موږ په حاصل کې نه راولي. نو دلته موږ ویلی شو چې د موږ دغه عملیه یعنې ښي خواته او کیڼ خواته دواړه سره مساوي دي. ولې مساوي دي؟ ځکه چې زموږ حاصل مساوي دی، یعنې دا خواته هم 12 او دا خواته هم 12 دي. اوس پوه شوئ ګرانو زده کوونکو، تر دې چې د تاسو د لومړی عنوان د ډېر لږ توپیر سره یې موږ مخ ته وړو. څنګه؟ لکه مخکې تر دې موږ ساده جمع مخ ته وړله، یعنې موږ به دوه عدد یو د بل سره راټول کړل او د هغې حاصل به موږ په ساده ډول باندې ولیکل. خو اوس موږ دغه د خپل د جمع عملیه د لسیزو ګروپونو په توګه، یعنې لومړی موږ د دغې جمع نه 10 جدا کوو. کله مو چې 10 جدا کړې، بعد د هغې موږ کولی شو چې هغه یویز چې پاتې شي، که چېرته دغه یویز بیا هم 10 دانې موږ ته پوره کوي، بیا هم موږ بل د لسیزو ګروپ جوړوو، هیڅ فرق نه کوي. خو که چېرته دغه موږ ته 10 دانې نه پوره کوي، نو موږ دا بیا هم د یویزو په شکل باندې لیکو. نو انشاءالله چې تاسو به دا ډېر ښه پوه شوي وئ. بیا هم یو مثال د همدغې درس لپاره په اړوند په یو مختلفه طریقې باندې کار کوو. نو انشاءالله چې ګرانو زده کوونکو کوم مثالونه چې زه دلته کار کوم تاسو به یې هم د ځان سره په خپلو کتابچو کې لیکئ او لا زیات مثالونه به د ځان سره کاروئ. څنګه چې تاسو ګورئ دلته ما سره څو دانې ډیکې دي. راځئ چې ټول یې سره حساب کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8. ما سره څو ډیکې دي؟ 8. جمع. 1 2 3 4 5. جمع 5. آفرین، ډېر ښه. مساوي. موږ وویل چې باید د موږ دواړه طرف د مساواتو سره یو حل ولري، خو په لومړی موږ په ساده ډول باندې کار کوو او بیا هم موږ په د لسیزو ګروپونو په ډول یا په شکل باندې هغه کاروو. اوس څنګه چې تاسو ګرانو زده کوونکو ګورئ، 8 جمع 5، که چېرې تاسو خپلې ګوتې هم شمېرلی سئ، دغه ډیکې هم شمېرلی سئ، نو په پای کې به د موږ ځواب څو وي؟ 14. اوس راځئ چې دغه 14 موږ د لسیزو ګروپونو په شکل هم لاسته راوړو. یعنې په 14 کې موږ لومړی د خپل 10 پوره کوو او بیا هم د هغې نه بعد چې کوم اعداد پاتې وي د یویزو په شکل باندې لیکو. راځئ چې دا وشمېرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یعنې موږ د خپل دغه د لسیزو ډله یا بنډل دلته کېښود. اوس هم جمع، یعنې که چېرته موږ دغه 10 دانې سره جدا کړو، نو بیا هم څو دانې پاتې کېږي؟ دلته 3 دانې نور پاتې کېږي. یعنې دا هم موږ کولی شو چې د یویز په شکل باندې دلته راټول کړو. اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ دلته څو دانې جدا کړل؟ 10 جمع 3. نو د دې ځواب تاسو ویلی شئ. آفرین، 10 11 12 14. ډېر ښه. ومو لیدل؟ آفرین. په دې توګه باندې موږ کولی شو چې د خپل دغه درسونه سره یو د بل سره یې، یعنې دې ته موږ د خپل هدف ته ورسېږو. څه رقم یې کولی شو؟ لومړی یې موږ په ساده ډول باندې د خپل جمع عملیه مخ ته وړو، بیا هم د هغې جمع عملیه د لسیزو ګروپونه ترې جوړوو، بیا هم پاتې اعداد یې د یویزو په شکل باندې جدا لیکو. یعنې که چېرته موږ دواړه طرف د مساوات سره جمع کړو، نو په پای کې باید موږ ته یو ځواب راکړي. ګرانو زده کوونکو، که
که چېرته موږ دلته 12 ولرو او دلته 14 ولرو نو هغه به سم نه وي. ولې؟ ځکه چې موږ وویل د دغې جمع دواړو مساوات باید یو حل وي، یعنې موږ ته یو عدد لاسته راکړي. نو ګرانو زده کوونکو دا هم و د تاسو د موضوع معرفي. انشاءالله چې تاسو په خپلو کتابچو کې د کورنۍ دندې په شکل باندې لا نور هم دغسې مثال د رسم په توګه باندې یا هم همداسې تنها عادات په شکل باندې تاسو دغه کار کړئ او بیا هم په خپلو کتابچو کې مو چې کله ولیکل نو تاسو پوهیږئ چې دا څنګه کیږي. تر بل درس پورې مو په پاکه لاس سپارم. انشاءالله چې ښه وي. خدای پامان.